که روغتون مو پاکوالي ته پاملرنه نه کوي نو خلک به څنګه په ډاډه زړه دلته خپله درملنه وکړي او بهر ته لاړ نه شي. نیوکه هم دا ده چې دلته ډیری روغتونونه په معیاري بڼه نه دي جوړ شوي او نه هم ترې څارنه کیږي. دا د اریانا طبي علومو روغتون ودانۍ مخه ده چې خپل ټول کاریدلي وسایل یې د روغتون مخې ته غورځولي. ځایي اوسیدونکي وایي که دا ستونزه حل نشي نو د مرګونې ناروغیو امکان شته چې اوس یې هم سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دا ګن چې تاسو ګورئ دا طبي هغه چې پروت دی دا د هسپتال والا راځي او دلته غورځوي او هلته او دلته به ځای ورته نه ګوري که څه بدانۍ کې نه اچوي هغه زمونږ د لیسې مخه کې هم ګند اچولی دی او دلته غورځوي. دلته هېڅوک هم د ښاریان خپل مسؤلیت دی نه ګڼي چې په ځای باندې واچوي. دا خو اوس ټول مشکل دی ځکه دلته ماشومان ټول ګوري خواوشا ټول ماشومان ګرځېږي او دغه پشکاري وګوره دغه نور شیان وګوره څه په وینو څه په یو شي او څه په بل شي دا دلته پراته دي ځکه دا ماشومان دوی نه پوهېږي دوی رالي دوی کورونو ته وړي د دې نه قسمه قسم مریضیان جوړېږي ناروغان کېږي بل څه مشکل ورته پیدا کېږي. بیا موږ د دې هسپتال وانه همدا خواهش هم دی چې دغلته یو بیلر ځان ته ولګي د بیلر کې د خپل سامان هر شی واچوي او ګندوالا ته ورکړي او ډارې کې ویسي. دا خو مشکل جوړېږي دلته اچولي دي هغلته مخکې اچولي دي دا خو ماشومان یې رالي مریضان کېږي دوی نه پوهېږي. هڅه مو وکړه په دې اړه د یاد روغتون مسؤلینو سره مرکه وکړو خو مرکې ته حاضر نه شول. خو د خصوصي روغتونونو د اتحادیې رئیس بیا دا ستونزه عامه ګڼي او پر وړاندې د اقدام خبره کوي. دا ستونزه یوازې دا روغتون نه بلکې ټول روغتونونه او حتی صحت عامه او غون خلک لري. نو شخصا موږ به دا موضوع چون نوې ده موږ دپاره په نوې جلسه کې به عاجله غونډه موږ دې دپاره ونیسو او د شفاخانو غونډ شفاخانو نظر به په دې کې ونیسو که چېرته په شفاهي ډول سره یا اصلاحات پکې راته کني د قانون پلي کوونکي ارګانونه شته دي هغې به په خپل اړوند تصمیم خپله نیسي. خو مسؤلین وایي دا یو قانوني جرم دی او په دې اړه به جدي څېړنه وکړي. اول چې کله شفاخانه جوړېږي بیا دغه معیارات غوړ مخې نظر کې ونیسي ورته موږ سره مني چې موږ ورته پرسنل پیدا کوو ورته موږ وسایل پیدا کوو ورته موږ دغه څه سامان دغه ټول شرایط په اصول کې موږ سره مني. خو بیا هم د تخلف اصل کې موږ هره میاشت باندې د نظارت پلان لرو او په نظارت پلان کې موږ سره ګډ ټیم ناست یو موږ شفاخانې ګورو که دغه تخلف سره موږ وکړو بیا هغه ځکه شفاخانې یا کوم بخش یې سرغړونه کړې محرلاک او بالاخره نقدي اجازه سره مخ کېږي. زموږ سیاسي قوانین او بررسي په دغه برخه کې کار کوي. دغسې پیښې چې موږ ووینو او په دغه برخه کې غفلت شوی وي اړونده اداره غفلت وکړي موږ ورسره قانوني اجرات کوو. دا په داسې حال کې ده چې یاد روغتون په ننګرهار کې د روغتونونو په نوملړ کې په لومړي ځای کې قرار لري. دلته د دې سره سره په خصوصي او دولتي روغتونونو کې له ناروغانو سره د ناسم چلند او بې کیفیته درمل پلورلو راپورونه هم یوه لویه ستونزه ده چې لا یې د حل په موخه څه نه دي شوي.